سورت نصر چې دی دا مدني سورت دی او دا په ټول د قرآن کې دا آخري سورت دی په نزول کې 114 ډېره به وروسته سورت نه دی راغلی او په ترتیب د قرآن کې چې دی 114 نمبر سورت دی د مخکې سره په ډېرو وجو باندې د مخکې سورت سره وربط د مخکې سورت سره دا دی چې مخکې صورت کې وایي چې کله تا براءت دې وکړه د مشرکانو نه او د کافرانو نه نو زه به ستا امداد وکړم او ستا ملګري به زیات کړم ډېر خلک به راځي او ډلې ډلې به په دین کې داخلېږي او مقصد د صورت هم دا دی چې بشارت د دنیا هغه زیری ورکوي چې په دنیا کې تا ته زه کامیابي درکومه نه ګورې څونه صحابه کرام په وخت کې د نبي اسلام ډېر یمن والا د خلک راتلل به او ډېرې ډلې په اسلام کې داخلېدل بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله هر کله چې راغی مدد د الله والفتح او کامیابي راغله ورأيت الناس او ینوت دا خلق يدخلون في دين الله چې داخليږي با په دین د الله کې افواجا ډلې ډلې ورأيت الناس يدخلون او داخليږي با خلق په دین د الله کې افواجا ډلې ډلې نو چې کله دا حالات شروع شو نو فسبح بحمد ربک په دغه حالات کې د الله شکر ادا کوه چې زما اسنوړه د خبره راشي او پړه کې د لوی راشي بلکې د الله تسبیح وایا چې دا د الله احسان دی او دا الله کومک دی او د الله توفیق دی چې موږ ته راکړه او دا خلک چې دشمنانو وسرازي او په اسلام کې داخليږي او دا ستاسو لپاره واستلوړي ده نو فسبح د الله پاکي بیانوا فسبح بحمد ربک پاکي وایا د ستاینې د رب ستام واستغفره بخونه غواړه د الله نه انه کان توابا یقینا هغه د بخونکې انه کان توابا یقینا هغه د بخونکې